دغه ځوان دی جرا دی دغه ځوان دی جرا دی دغه چې ګل تازه راخور سي باید بلای ښه باندې سي. دوستانو سلامونه، په دې هیله ښه بیاست. نن مو د یو ملګري واده دی، نو تاسې به خامخا د مخکې شاټونه لیدلي، نو اوس په ورا کې د خیر سره د ورا مهمه او ښکلي ښایسته شاټونه به هم را سره ګوري. ځو سالون ته. دا چې په دغه واده کې کم څه ترسره کېږي، تر پایه راسره ملتیا وکړئ تر څو د دغه واده ښکلي ښایسته شاټونه هم در باندې وینو. نو د کیمرې تر شا همت صاحب را سره دی. همت صاحب هم را سره دی. څنګه دې خوښه دی همت صاحب؟ بالکل راځه چې د خیر سره یو وخت یوسو او دوستانه وګورو. مهاله به روغ جوړ او خوش خوشحاله اوسئ. تاسې د امید جان د واده د پیل شاټونه چې وړاندې د دوی له کور څخه راپورته کړه او تر سالون پورې راورسېده. نو د دغه واده زوم چې تاسې دا شاټونه ولیدل او انشاءالله وروسته به د دغه رسم د قبول وروسته به انشاءالله د واده نور مراسم او پروګرام هره برخه به هم انشاءالله رسمه شوي. نو هغوی په امید جان باندې سلامونه او احترامات ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دوستانو دا چې مۍ جان ماشاءالله په کم عمر کې د واده یعنې کم عمر هم نه دی، هغه شرعي عمر که موږ وایو بس دغه د ده سن و. اول په مۍ جان خپل سن راته ووایاست. 19 کاله انشاءالله. نو مۍ جان د 19 کالو دی ماشاءالله، په ښه وخت باندې دغسې وخت باندې واده، نو د ژوند ډېرې لارې چارې نورې اسانه کېږي.
نو امید جان به نن د خپل دغه واده یو خاطره لري ته دا مال چې موږ ولاړه ښه خاطره یا څه شي جالب جالب د واده ټول جالب او جذاب اسمت پر و دا برابر ما سره او دا برابر اسمت پر نو هغه ځوانان چې اوس یو متعلم یې دغه احساس په هغوی سره مې څه وخت په پوشه موټر کې دا شروع کېږي او دوستان تر شاته سره په بدرګۍ د ډېر ښه خوند ده. نو واقعا هم دوستانو هغه ځوانان چې مجردان دي هغو ته هم پیغام دا است چې امید جان په څېر باندې هغوی هم باید ځان د مجردۍ د لیست نه وباسي. واقعا ډېره ښایسته ورځ وه، ډېر ښایسته ماښام و، ډېره ښایسته ورځ ده. نو ډېره مننه امید جان ستا د وخت خیر اوسې. نو دوستانو تاسې ملتیا راسره وکړئ، د امید جان د واده نورې شیبې به هم صحنې به هم په تاسې باندې وینو. نو دوستانو په شپږ غونډې کې یو ورور هغه مشر او هم کشر یوازې یوازینی ورور او د هغه واده دا نو یوازې یو والد صاحب دا احساسولی شي چې څومره خوشحالي لري. نو الله دې الله دې باقي ژوند خوشحاله کړي، کامیاب کړي. سلام علیکم. خوشحاله دغه ځوان چې دی نور ملګري دي دوی هم په دغه ولایت کې راولو. ته ځان معرفي کړه دوستانو. سلام و احترام شایست په خیر سره برابر دي. شپه ورځ په خیر ده. هیله لرم چې د واده مراسم دا مال په خیر تېر کړي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا امید جان واده دی. پر هر پلار باندې دا لازمه ده چې اولاد چې لوست ولري په دا عمر کې باید د واده سیستم برابر کړي، یعنې په عین حال کې روسانو پیغام تېر کړي. امید جان د ده کمزوري نه دی، خو بیا هم دی لږ به څه ناڅه وشي. نو حاجي صاحب که دا ویډیو ویني د ده کار دې ژر تر ژره خلاص کړي. دغه ځوان دی جرا دی، دغه ځوان دی جرا دی. په دغسې چې ګل تازه راپورته شي باید بلا یې پښه بنده شي. ته خپله جرا تر اوسه یو واده کړی دی؟ ما ولا تر اوسه یو واده کړی دی، خو چې د دوستانو دعاګانې مې بل به مو وکړ. ته څه پیغام لرې؟ وزدې د دیداره ده څه وخت یې کړی؟ سلامونه ګران دوستانو، لکه څنګه چې تاسو وینئ ګران امید جان ملګري واده مو دی، نو ډېر خوشحاله یم، ډېر احساس کوم دې ورځ دی دا احساس کوم د ټولنې دا پیغام دی چې هر څوک باید خپل شرکتي کور ته یا څه ته ډېر خپل اولاد باید بنده کې خپل ژوند یعنې د جرا ژوند نه ژوند دی. دوستانو د جرا ژوند نه ژوند دی، یعنې باید ژر تر ژره واده وشي. یو ډېر بل رقم ژوند هم دی د جرا ژوند سمه ده. نو دوستانو د ده پیغام واورېدل چې باید موږ ژر تر ژره ودونه وکړو. نو خدای دې د دوی چاره وکړي او ستاسې چاره دې خدای وکړي. که څوک جرګان یاست که متحدین یاست نو په وړاندې کې یاست.
دوستانو موږ په دغه اشپزخانه کې یوه اشپزخانه ده. تاسې به فکر کوئ چې د سالون دا دومره کسان دومره انسانان په ډوډۍ چې اشپزخانه زیاته وخته پورې یو ورځ سکرین هر څوک نشي کولی چې داخل شي. تر څو ښه یخ کړي تازه وي او مڅه ډوډۍ ځای په اصلاح نمایم د تیار ورته پخېږي. د دغه اشپزخانې ټولو ترتیباتو اشپز او مسؤل چې تاسو دا دومره ډېر انسانانو ډوډۍ پخول دا دومره لوی مسؤلیت اخیستل دا خو کومې خبره نه ده. تاسو خپل شاګردان لري هغوی په مخ ولا direct să dăm face de la ce că dăm în partea de polcuția pentru că s-a pus یعنې هغه د ډوډۍ ټوله مدیریت چې دی خپل علي احمد د دغه واده څو کسان علي احمد استاد ډېره حاجي صاحب شراغلاغ ته وایو بخیر راسئ زمونږ چې ډوډۍ مو نوش جان کړي چا واده ته راغلی د خیر خدای مو روغلره ښاغلی احمد صاحب د امید صاحب واده ته راغلي یو تورې خوشحاله ودان مې دعوت کړي یو زر زله مبارکي وایو خدای تعالی دې په ژوند کې برکتونه واچوي الله تعالی دې په ژوند کې اتفاق اتحاد راولي او د ژوند دغه لوی سفر دې ښه په خوښۍ سره سفري کوي.
ربنا ظلمنا ألف بينهما كما ألفنا الكتاب والإسلام اللهم ألف بينهما كما اللهم ألف بينهما كما محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله تعالى عنها اللهم ألف بينهما كما ألفت بحديث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وصلى الله